زموږ زړونه تر هغې نه یخېږي تر څو پورې د دې 22 کسانو په ځای باندې د هغوی 22 میلیونه کسان مړه نه شي هېڅ زړه زموږ نه یخېږي. بېګا 5 باندې 12 بجې وي چې یو غړز نارې شو نور پته ونلې دوړې وي موږ چې رالو کسان څه یو ځای کې پراته وو څه بل ځای کې او دا اوسه پورې کسان ورک دي. بهسود ولسوالۍ د ګردي کڅ د سیمې دي چې تېره شپه دلته برمار شوی خو اوس دغه شهیدان یې خاورو ته وسپارل چې ټول یې په یوه دودیز قبر کې خاورو ته وسپارل. دیارلس شهیدان دي څه اوس هم نادرکه دي خاورو کې او دغه چې دي څه صدامه کې دي زخمیان دي پوه شي او اوس هم د کور د ودان د کلیوالو وي چې رال دومره دغه یې وکړو پوه شي بهرنیانو نه مې کور ودان طالبانو نه ټول رال موږ سره غټه همکاري وکړله. تره زوی مې و تره مې و خور مې وه پوه شي خورزې مې وي ورېرې مې وي ټول یو فامیل یو. بس الله دې دغسې تباه وبا کړي لکه دا څنګه ظلم یې چې وکړو. یارانو د پخوا نه خو چې موږ چې اورو که نه چې د ظاهرشاه د وخت نه به چا د قمندانانو عسکرۍ کې چې خلکو دغه ورکولې خبره به ورته کولې او که زموږ باندې دښمن پاکستان حمله وکړي نو داسې دا پاکستان زموږ پخوانو دښمن دی او د دې نه بس اسلامي امارت باندې به زموږ غږ دی او امیرالمؤمنین باندې هم غږ دی او خصوصا په دفاع وزیر چې د مجاهد ملا محمد عمر زوی دی یا محمد یعقوب مجاهد انشاءالله کم سړی نه دی او زموږ هیله دا ده چې دا به خامخا د دې برید د مسؤلیت او د دې دا جواب به ورکوي ښه غږ ماتونکی به ورکوي. زموږ زړونه تر هغې نه یخېږي تر څو پورې د دې 22 کسانو په ځای باندې د هغوی 22 میلیونه کسان مړه نه شي هېڅ زړه زموږ نه یخېږي. په خلاصه مسله سخت زیاتې کړی دی هغلته دا کورنۍ غړي ناست دي په هېڅ شي باندې نه پوهېږي نه بېچاره له خوب ورځي حیران دی چې څنګه چې څوک دې پوښتنه کوي او چا ته پوښتنه وکړي څو کسان دي ویل الله که پوهېږم چې یو شو که دوی شو حواس یې د لاسه ورکوي ما د لاسه ورکوي زه د سره د دې ځای یم نه دا خلک د نورو ځایونو دي ټول غمرازۍ کې شریک دي د هغې ټوله کورنۍ د لاسه تر اوسه هم دا 4-5 کسان ورک دي زنانه ماشومان ګلالي ماشومان د منځه تللي دي. الله پاک د هغه چا ته همدغسې جزا ورکړي او د دې نه یو په لسچند او په زرچند سخته جزا دې ورکړي چې دا عمل تکرار کړی. ما نوم نزاکت دی د شپې 12 بجې دا پیښه راغله په یو کوټه کې مې ورورو بچو سره بله کوټه کې مې پلار و هغې سره زما بچي مو د ورور بچي مې مو موږ دې خوا بله کوټه کې وو نو موږ سره یو بله ترور مې و هغه موږ میلمانه کړې وه هغې هم شپه موږ کره وه نو هغه چې دا غرب نار شو ما چې زلزله دغه ماشومان بیا له ووځئ نو هغه کوټه کې بس ګاډرې مې راولېدې ټیرنې مې ور څه نور پوه شوی نه یم دلته مې د ترور اواز واورېدو چې هغې ویلې چې انګې کول ما ته ژوندی وي زه ژوندی یم ترورې هغه زه ورغلم بس غله یو خواځه او کله تیاره وه بس هر څه لاړه بیټریانې میټریانې هر څه ختم شول نو په چمان مې تر دې خوا کول لا دې خوا کول بړستنه پرې پرته وه غټ غټ چمان و خپله وسه مې ښه وکړله هغه مې چې تا خوا را دې خوا کړله بس داسې مې غېږ کې راواغسه بار مې راوښکلله دې خوا ما کوټه کې چې را روان دلته مې نورې ښځه مې وه بچي مې و او بچو ته مې ویل تاسو ژوندي یاست موږ ژوندي یاستو ما ته هم راوځه هغه مې هم راوښکله بل په وړکې لور مې هم ما غېږ کې راواغسه نور بچي مور راواغستل هغه هم راووتل د دې ته مې بار راوښکل دلته مې دې ته مې زوی مې راپسې غږ وکړو چې ته راشه او لالا ما موچت کا لالا ما موچت کا چې ورپسې ورغلله هغې باندې مې چومان نو هغه مې هم رادغه کړل نو خپله خواري مې ښه وکړله بیا کور د ودانې د طالبانو د کلیوالو دا ټول رسېدلي دي طالبانو خپله وسه کړې ده او کلیوالا هم ښه وسه کړې ده نو نور به سار یو مړي راوښکل او ګاډو کې اچولو پته نه لګېدله 6 کسان پاتې دي زما په حساب باندې ما خو لا اوس نور خپل نه دي کتل چې دا خو څوک دروغ وایي څوک 6 کسان خو زما په حساب پاتې دي جوبل مې یو زوی دی مشر زوی مې دی ما په خپل لاس راوښکلی دی او چې چا وړی دی ګاډي کې هسې دا مکې دی
ښځه جوبل دا بچیان جوبل دي دا څوک پاتې دي ژوندي په ما باندې دا ټیرنې ټولې پرتې وې دا مې خپله د ځانه لرې کړي دي ټیرنې وې دا د ګاډر دغسې نه چوکۍ دا را باندې پرتې وې دا مې خپله وسه مې کړه هغه مې ځان نه لرې کړی دي لږې لږې را باندې پرتې وې ګنې داسې پول پکې نه وم بند خو بس دا کار وشو لږ ځای کې زه بچ شوی یم دې کور کې 15 مړه دي او شپږ لکه چې پاتې دي ما سره مې کړی بېګا 12 بجې د پاکستان جیټ هلیکاپټر جیټ جازونه راغلي او ډېر انتهایي ظلم یې کړی 17 کسان شهیدان شوي په دې یو قبر کې 9 کسان شهیدان پراته دي او دا چې دی دا دومره ظلم د اسلامي امارات نه غوښتنه غواړو چې بس د دې بدله انتقام والي زر تر زره ځکه دا دومره په یو کتاب کې هم دا ظلم نشته دی لکه دی چې موږ سره وکړو